بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده مفتي صاحب محترمه، د ربیع الاول 12مه چې ورته وایي د 12مې روزه نیول، په دا ورځ روژه نیول څنګه دي؟ ځینې خلک وایي چې دا د نبي علیه السلام د ولادت یا د وفات ورځ ده، په دغه ورځ باندې روژه نیول ډیر زیات ثواب لري. او دویمه پوښتنه مې مفتي صاحب محترمه دا ده چې بارا ربیع الاول د ربیع الاول په 12مه باندې خیرات کول څنګه دي؟ او که چا خیرات کړي یا حیوان ذبح کړي او غویی یا پسالل کړي غوښه یا ورجې کور ته راوړي، د دغه خوراک کول څنګه دي؟ د دې گنجایش شته که یا؟ محترمه د اول سوال جواب دادی چې 12 ربیع الاول په 12مه باندې روژه نیول او یا د دغه ورځې روژه نیول زیات ثواب ګڼل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت یا د وفات د ورځې په خاطر د دې ثبوت په دین اسلام کې نشته. یقینا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولادت یو ډیر غټ عظیم نعمت دی چې الله دې امت ته ورکړي، او یقینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات یو عظیم صحنه ده چې امت ته یو عظیم زخم دی، یو عظیم حادثه ده چې موږ ته امت ته الله تعالی ورپېښه کړې ده. لیکن د دواړو په صورت کې د 12 ربیع الاول د 12 ربیع الاول روزه نیول او خاص د دې فضیلت دته زیات ثواب فضیلت وکول چې دا ډیر ثواب لري، د دې ثبوت په دین اسلام کې نشته. نه د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې، نه د قرآن په آیاتو کې، نه د صحابه کرامو نه د نبی علیه السلام څخه دغه ورځې روزه نیول نه په قولا نه فعلا نه عملا ثابت نه دي. په یو حدیث کې پیغمبر علیه السلام دا نه دي فرمایلی چې دا زما د ولادت ورځ ده ته روزه ونیسئ زیات ثواب لري. البته که د یو سړي عادت دی یا د یو زنانې د یو سړي عادت دی چې عام طور د 10 بعد بیا در 15 در 14 پورې روژې نسی، نو هغه که د 12مې روزه په دغه ورځو په نور میاشتو کې نسی، په دې کې هم ونسي څه پروا نه لري. یا یو نفلي روزه ونسی، دا نیت یې نه وي چې دا روزه ډیر ثواب لري یا په دغه روزه باندې د نبی علیه السلام امر کړی دی یا زیات اجر لري، دغه نفلي روزه څوک ونسی گنجائش شته. لیکن دا نیت لرل چې 12مه باندې ثواب زیات دی د دې ثبوت نشته. البته د پیغمبر علیه السلام سنت داو چې ایام 20 روزې به نبی علیه السلام نیولې، ایام 20 دا 3 روزې به د میاشتې کې نبی علیه السلام نیولې، 14 14 15. کله چې نبی علیه السلام 14 نه ونیوه نو 14 15 او 14 دغه 3 روزې سنت دي. که د سنت په نیت باندې څوک ونسي ثواب شته. د 12 روزه نیول د 12مې د 12 ربیع الاول و دې ته ثواب ویل یا دې ته سنت ویل دا بدعت دی. په حدیثو کې د دې روزې فضیلت نه دی ثابت. دغه ورځ باندې خیرات یا حیوان لالول یا په دغه ورځ باندې ثواب زیات بلل، د نور ورځو په نسبت د دې تخصیص کول، دا ورځ خاصول، دا بدعت. د پیغمبر علیه السلام سره، د صحابه کرامو سره، د تابعین سره، تبع تابعین، ائمه، مجتهدین، محدثین، خود زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره د یو صحابي یو تابعی یو امام مجتهدین سره د دې ثبوت نشته. د تاریخ تعیین کول چې د 12مه باندې نو خیرات ډیر زیات ثواب لري، په دې باندې رسول الله ډیر خوشاله کیږي، الله ډیر خوشاله کیږي. دغه د ورځې تخصیص کول د دې ثبوت په اسلام کې نشته. ها البته که د ورځې تخصیص نه عموما خلک وایي چې یار دغه ورځ د چټي ورځ ده، عام طور زموږ د سرکاري چټي په دا ورځ باندې نو د کاروبار و د عام طور د ملازمت دفترونو چټي، که په دا ورځ باندې د ورځې تخصیص څوک نه وکړي دغه یو خیر او خیرات وکړي، ورجی یا یو حیوان ذبح کړي، یو چاله واسطه نیت دا نه وي چې دا ورځ زه خاصوم، بس نیت دا وي چې دا صدقه غریبانو ته ولاړ شي او د دې ایصال ثواب جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم روح مبارک ته ورسیږي. د دې ثبوت شته، د دې ثواب شته، په دې کې څه خبره نشته. دغه رنګه د 12 ربیع الاول باندې که یو چا ستا کور ته یو خیرات راوړي، غوښې یا ورجې شی راوړي، نو هغه غوښې ورجې خو ناپاکه نه دي، هغه خو په دې نیت که سوي د الله دپاره سوي، د الله پر نامه باندې حیوان حلال سوي، د الله پر نامه باندې صدقه سوي، صرف دونی چې د هغه ایصال ثواب رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته هغه کوي، نو په دې کې گنجائش شته، څه خبره نشته. هغه غوښې خوړل یا هغه ورجې خوړل د دې جواز شته. البته دغه ورځې تعیین او تخصیص کول د دې په هغه کې گنجائش نشته. علامه
حضرت شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله علیه سه په فتاوای عزیزیه کې یو چا پوښتنه کړې ده فارسی کې ده سوال پختن طعام در ایام ربیع الاول برای خدا و رسانیدن ثواب آن بر روح فتوح حضرت سرکار کائنات صلی الله علیه وسلم یا حضرت امام حسین علیه السلام در ایام محرم و دیگر آل اطهار سید مختار صحیح است یعنی جواب برای انکار وقت و روز تعیین نمودن و ماه مقرر کردن بدعت است. حضرت شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله علیه لیکي وای دغه کار د پاره وخت او ورځ تعیین کول لازمی کول میاشت مقرر کول بدعت. آره اگر وقت به عمل آرن که در آن ثواب زیاده شود مثل ماه رمضان که عمل بنده مومن به 70 درجه ثواب زیاده دارد مضایقه نیست. البته په داسې میاشتو کې صدقه کول خیرات کول چې عام طور په هغه کې ثابت داوي لکه د روژې په میاشت کې نبی علیہ السلام د مومن نفلی عمل د فرض او یو فرض په هغه کېږي په هغه کې که څوک داسې وکي بیا پروا نه لري لیکن د خپل ځان سره وخت او هغه متعین کول دا جائز نه دي. آغا مزید لکی و هر چیزی که بر آن ترغیب صاحب شرع و تعیین وقت نباشد آن فعل عبث است و مخالف سنت سید الانام است و مخالف سنت حرام است. اگر دلش خواهد مخفی خیرات کند و در هر روزی که باشد تا نمود و نشود. فتاوای عزیزی جلد نمبر 1 صفحه 93 هغه کې لیکلي دي و هر هغه شی چې د دې ترغیب شریعت دین اسلام نه ور کړی وخت تعین ورته وسی هغه عبث پیل دی او بدعت دی. کله زړه غواړي مخفي خیرات پټ خیرات وکړه هغه کار ورځ وي د دې لپاره چې نمود او هغه نسی.